ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم عرفنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أصحب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نسب ولا يمسنا فيها لغوب. صدق الله مولانا العظيم. درود شريف زما عزتمند مشران علماء کرام حفاظ عظام او د دې علاقې په دین مینو غیرتمندو پښتنو مسلمانانو، خدای پاکم په خپل فضل و کرم دا راتلل، دا ناسته، دا ولاړه، دا شوق او محبت په خپل دربار کې په عبادت قبوله کړه او دم انشاءالله دا د قرآن شریف مجلس دی، سیاسی جلسه نه ده، د منبرۍ جلسه نه ده، د حکومت د وزیرانو جلسه نه ده، د قرآن شریف د حافظانو، د قرآن شریف د تعلیم او د قرآن شریف د درسونو د اهمیت، عظمت او د قدر په سلسله کې ده. نو ستاسو زمونږ دا ټول راتلل د قرآن شریف دپاره دي، نو خدای پاک دی په عبادت قبلوي او خدای پاک دی قبوله کړي. دا که څه کېناستې شي نو زه خو یم کېنه، تاسو ته به مسانه شي، تنګېږئ به نه، به زه به کړم. د قرآن شریف ښکلی درس دی او په دې ډېر زیات خوشحاله شوم چې د دې ډېر شرفونه دي. د دې قرآن شریف د درس د برکته به ستاسو د علاقه د فتنو نه محفوظه وي او خدای پاک دې محفوظه لري. یو درې خبرې درته عرض کول غواړم او درې واړه بیان لري. اوله دا چې د قرآن شریف څومره لوی عزت دی د خدای په دربار کې. دویمه دا ده چې دا صوفیات کې څوک یې ووایي، څوک یې ترجمه زده کړي، څوک یې تفسیر زده کړي، د قرآن شریف سره یې څه تعلق وي، د هغوی د خدای په دربار کې څومره عزت او قدر. درېیمه دا چې دا څوک یې چلی دا مدرسې، دا استادان چې درس ورکوي، دا محتمین صاحب، تاسو او چې څوک د دې تعاون کوي، د دې په چلولو کې لاس کوي، د هغوی د خدای په دربار کې څومره قدر او عزت. دا درې خبرې یادې لرئ. زما په خبرو پوه شئ؟ تاسو وایئ الحمدلله. ښه د قرآن شریف څومره قدر. نو زه خو د یو وړوکي طالب حیثیت هم نه لرم، خو که د پاکستان، هندوستان، افغانستان د ټول جهان عالمان دا جمع شي او د قرآن شریف صفتونه، ستاینې، کمالات بیانولو غواړي، نو څوک یې نشي بیانولی. او دا حدیث کې راغلی دی او د حضرت علی نه نقل دی، لا تنقضي عجائبه. د قرآن شریف ناشنا خبرې د ختمېدو وله، خو یو دوه خبرې درته د قرآن شریف کوم د قدر او د عزت په سلسله کې. اوله دا درو
چې څومره آسماني کتابونه خدای مخکې رالیږلي دي د قرآن شریف نه 3 د پاسه 100 کتابونه راغلي دي 100 واړه او 3 غټ او 4 غټ زمونږ کتاب د قرآن شریف دا مخکې چې څومره دا به هر پیغمبر ته خدای پاک لیکلي د هغې زمانې په مناسب څیزونو تیار ورکړل وایي زه دا ستا دستورالعمل شو په دې عمل کوه په دې ژوند تېروه دا ستا نقشه خدای پاک به په هغې خبرې نه وي کړې زموږ قرآن شریف دا د خدای پاک خبرې دي تاسو الحمدلله او د خبرو نه پس کتاب جوړ شوی نو دا د خدای کتاب هم دی د خدای کلام هم دی پخواني صرف کتابونه کلام بنو پیغمبرانو سره به خدای خبرې کولې خو هغه کتابونه به یې خبرې نه وي زموږ ښکلي پیغمبر سره خدای خبرې هم کړي دي او دا کتاب هم خبرې دی دا د الحمد نه تر والناسه پورې چې تاسو وایه دا د خدای خبرې دي که یو سړی دا معلومولو غواړي چې زه د دنیا کې د خدای په خبرې واورم او د خدای خبرې په دې خپله ژبه ووایم او د خدای خبرې زده کړم هغه صرف قرآن شریف دی نه تورات دی نه انجیل دی نه پخواني کتابونه تاسو وایئ الحمدلله قرآن شریف په یو ځل په تختو لیکلي زموږ ښکلي پیغمبر ته خدای نه دی ورکړی دا په مکه مکرمه کې د لوی خدای او د لوی پیغمبر په منځ کې 12 کاله او 15 میاشتې او 14 ورځې خبرې شوي او په مدینه منوره کې 9 کاله او 9 میاشتې او 9 ورځې خبرې شوي قرآن شریف د 22 کالو او د 2 میاشتو او د 22 ورځو په موده کې زمونږ د لوی خدای او د لوی پیغمبر په منځ کې خبرې اترې دي راز دنیا تاسو وایئ الحمدلله دا خبرې به کله د عرش معلی او د حضور په منځ کې به راست وي هغه به اورېدې احیانا یاتیني مثل سلسله الجرس کله به خدای پاک زموږ ښکلي یو ملایکې سره خبرې وکړي نو هغه به رسول پیغمبر علیه السلام ته نو اول د خدای پاک کلام دی بیا چې وبرېده حضور پاک نو په صحابو کرامو کې 240 لیکونکي اصحابانو نو چې څوک به و هغې ته به یې وي دا ولیکې نو چا به په تختو لیک چا به په هډوکو لیک چا به د خجرو په پاڼو لیک چا به په سپینو بکرو لیک چې څه به ورسره و چا په څرمنو نو مخکې د خدای خبرې دي بیا کې د خدای کتاب جوړ شي تاسو یې الحمدلله دویم صفت د دې متعلق یو خبره پاتې درته دویم صفت دا دی چې په مخ د ځمکې یو کتاب نه په خپل شکل کې شته نه په خپله ژبه کې نه چاته یاد قرآن شریف هغه کتاب دی چې په کومه ژبه کې راغلی دی ما هغه ژبه کې محفوظ هم په هغه زور دی هم په هغه ټکو هم په هغه شکل د مشرق نه تر مغربه پورې او د شمال نه تر جنوبه پورې په ټول جهان کې په یو شکل محفوظ دی څنګه چې زمونږ د ښکلي پیغمبر زمانه کې اوس هم دی او تر قیامته پورې به وي تاسو وایئ الحمدلله دې وخت کې په مخ د ځمکې څومره حافظان دي د انجیل حافظ نشته څومره په لکونو تقسیمه په خپله ژبه کې عیسایانو ته ووایه چې مونږ ته هغه خپله ژبه کې چې کوم نازل شوي هغه راکړئ هغه ژبه نشته ټولې ترجمې دي په فارسي کې په اردو کې په پښتو په ترجمو څه باور یو مولا د قرآن شریف یو ترجمه کوي ګلبدین بل شان کوي محمدین بل شان کوي ډیران شاه بل شان کوي کانګړي مولا بل شان کوي ترجمو کې خو فرق راځي د خدای کلام کې فرق نه نو په ترجمو څه باور قرآن شریف په خپله ژبه کې دی هغه ژبه محفوظ ده دې وخت کې د 14 ملکونو سرکاري ژبه عربي ده او د ټول عالم اسلام الحمدلله مذهبي ژبه عربي ده تاسو یې الحمدلله اقوام متحده کې دا ټول ملکونه چې شامل دي هغې کې په 6 ژبو کې خبرې کېږي یوه پکې عربي ده
تاسو الحمدلله. نو د انجیل ژبه شته نه درته دې وخت کې څومره حافظان دي هلکان او جینکې دا پوره څوک نشي وی خو د یو اندازې مطابق دې وخت کې 15 لاکه حافظان دي په مخ د ځمکې. تاسو یې شکر دی د یو کتاب حافظ نشي. خو دې سړي زه اوس د افریقې د یو ملک نه راغلی نو هلته یو ملک دی هغې ته مورتانیا وایي. نو ما ته علما ویلي دي دا دی چې زمونږ په کورونو کې چې 15 ښځې نو 3 به حافظان وي د قرآن. ما وی سبحان الله دا څنګه یادوې؟ وی زمونږ زنانو ته قاموس هم یادي. قاموس د لغاتو ډکشنري یو کتاب دی. وی دا هم ورته ویل که پنجاب ته لاړی جیلم او چکوال ته په زرګونو ښځې حافظان، که د هندوستان نه ښکته یو ملک دی اندونیشیا او بل ملک دی ملیشیا په زرګونو ښځې حافظان او داسې خشته تلاوت چې عقل به هم حیران شي. تاسو الحمدلله. نو قرآن شریف محفوظ دې 2 خبرو کې چې مې درته وویل 2 ډلې مخالفې دي نو هغه درته خیر چې خدای پاک دې تاسو بچ کوي. تاسو کې خدای بچ لري. یو پخوانۍ ډله وه ګمراهه هغې ته معتزله وایي. شکر دی چې په دې نوم نشته خو خیالات دې شته په دې کالجونو او سکولونو کې او بعضې نوې ډلې جوړېږي لکه جماعت المسلمین داسې هغې کې د هغې خیالات دي. نو معتزله یو ډله ګمراهان د هغې نورې خبرې هم دي خو یوه خبره ده چې قرآن شریف د خدای خبرې نه دي. د خدای کتاب دی د خدای کلام نه دی. خدای خبرې نه کوي. خبرو له خو ژبه پکار ده، خبرو له غاښونه پکار ده، خبرو له شونډې پکار ده، خبرو له ګوړګوړو پکار ده، خبرو له پوزه پکار ده. نو خدای خو د انسان په شان نه دی. اخو نه غاښونه لري، نه ژبه لري، نه شونډې لري، نه ګوړګوړو لري، نه پوزه لري. نو خبرې د کوم ځای نه وایي؟ هغوی به وایي چې څوک دا وایي چې خدای خبرې کوي نو دوی خدای د انسان په شان ګڼي او خدای له جسم وایي دا خراب. بظاهره خو ښایسته خبره. دا ډله په حکومت قابض شو په 190 هجري کې او یو بادشاه مامون الرشید هغه د دوی په عقیده شو. نو چې د چا حکومت یې زور د هغوی چلېږي. زمون اهل حق اهل سنت والجماعت د 4 واړو مذهب عالمان دوی باندې به تکلیفونه تیرو خو امامان دغه وخت کې عام نو. زمون حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مونږ او تاسو چې د چا په مسلک یو هغه دغه وخت کې وفات او هغه 150 هجري کې وفات شي. د دویم مذهب خاوند حضرت امام مالک سے په مدینه منوره کې ښخ دی هغه مخکې وفات شو. د دریم مذهب خاوند په بغداد کې و دا فتنه په بغداد کې و امام شافعي صاحب هغه د بغداد نه خپې وکړلې مصر ته په 204 هجري کې په مصر کې وفات شو. د 4 مذهب امام چې کوم په سعودي عربو کې د هغې مذهب دی حضرت امام احمد بن محمد بن حنبل رحمه الله هغه جمع درس حدیث به کو د دین نظام بچ کو. نو بادشاه قاضیان چون کې دغه خیانت نو زمونږ د علما به راوښته. یو خبره درته ضمن کې کوم هغه دا چې اهل حدیث او اهل سنت والجماعت د 4 واړو مذهب عالمان دي چې څوک مذهب نه مني دا په امت کې فتنه پیدا کوي انتشار. خدای پاک دا 4 واړه مذهب دا په تواتر را رسول دي. داسې قمقل خلک دي په دې پېښور وغیره کې سړي ته وایي په حدیث عمل کوه په حدیث عمل کوه. نو همیشه دا یاد لرئ فتنه په قوم کې همیشه په غورځ یو نوم راځي. هلکه ټانګیواله ته وایي په حدیث عمل کوه ټیکته په حدیث هغه پیږي په حدیث چې ورځي خرڅوي په سړک کاڼي ټاکي په حدیث هم هلکه په حدیث خو زموږ ایمان دی الحمدلله خو په حدیث به څوک پوهېږي
نو دی ورته وي دا زه چې درته وایم په دغه حدیث عمل کوه نو په تا غوندې سړي چې په 10 روپۍ بدلېږي او ستا په علم په هېڅ زمونږ یقین نشته د دې سړي د خولې حدیث ومنو او که د هغې پاکانو پښتو چې د حضور پاک د زمانې سره نږدې وي او هغې ته ټول امت عالمان وي او د هغې په پرهیزګارۍ او په تقوا د ټول امت اتفاق دی د هغې خبره په حدیث کې نه مني او ستا غوندې د ملا بهادر دروغجن په 10 روپو بدلېدونکي نو دا دوکه ده ښه په حدیث عمل هم دقه دی چې د 4 واړو مذهبو عالمان زما په خبرو پوهېږې دا دوکه ده خلک دوکه 10 رکعته بدعت دی 3 طلاقه داسې دا امت کې انتشار دا د امت خیرخواهان وي هلکه لاسونه موچت کړه خیرت خلف الامام ووایي ټیک ته دا نورو مذهبونو کې نشته خو نورو مسلو سره به څه کوې سال په افغانستان کې قاضي شي او بله د ځمکې جګړه راشي د ښځو د یولې ته به ورته وایې زه مانځه کې خپې هلته یې خلاص ځکه دې خو بله مسله نه ورځي زه پخوان یم 25 کاله مخکې په مازو کې نو یو دفتر ته خیال کوئ ګوره ښه چې څوک هم دوکه نه کړي نو یو دفتر ته تلم پېښور یونیورسټۍ کې د اوقافو دفتر و چې ملا شاه ناست و سپین ږیرې ما نه پېژنم اوس هم جم دی نو دې افسر ته وایي چې خلک په حدیث عمل نه کوي زه پرې پوه شوم چې دا د نوې رڼا څوک نو هغه افسر زموږ د کارکدی ما ته وکتل وي دا ملا صاحب څه وایي ما ورته وایي کاکاجي څه دی خلک په حدیث عمل نه کوي نو ما وایي په ټولو احادیثو عمل پکار دی که په لږو په بعض نو سړي خوله واږله بیا مې ورته وایي په ټولو احادیثو عمل پکار دی زموږ د ښکلي پیغمبر هغه په بعض نو وایي په ټولو پکار ما وایي په ټول قرآن شریف عمل نشته نو په حدیث په کوم ځای راشي ما قرآن شریف کې خدای وایي والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیة لازواجهم متاعا الی الحول غیر اخراج چې د ښځې خاوند مړ شي نو 1 کال به عدت تېری دا مخکې حکم و نو بیا بل آیات راغی والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 14 اشهر وعشرا د ښځې خاوند چې مړ شي نو په 4 میاشتې 10 ورځې به تېری ټول امت وایي په دې وروستي عمل دی په دې مخکې نشته مړه خو ټول به سره څه شم خو عمل په هغه وروسته نو چې دا 4-5 مثال یې راته وښودل نو وایي دا خو ټیک شه نو ما وایي چې په ټول قرآن عمل نه نو په ټولو احادیثو به څنګه عمل راشي نو په بعضو تاسو هم کوئ په بعضو مونږ هم نو دا ځان لم د هغې حدیث نوم ولې ایښی دا غور زیات او که دا ښکلي نوم وي نو اهل قرآن ځان ته وایي ځکه د حدیث نه خو ښکلي نوم څه دی چې چا نوم ځان له غور زیړ کېښوده پوه شي چې دننه پکې څه چل دی دا دروغجنې حدیث او د سنت یو معنا ده دا لوی شخص زمونږ د استادانو په ځای کې دی ناست نو اهل سنت د دې 4 واړو مذهبو نوم دی دا چې راغلي دي کونړیان مونړیان او ځان ته پېښوریان وایي درو اول خو دا دروغ دي او امت کې نقصان پیدا کوي ته پوهېږي چې د حدیث باندې د عمل کولو دپاره کوم شرطونه ته دې نه پوهېږي نوی حدیث ته امام ابو حنیفه پکې چېرته راغلی دی زناور تا ته دا حدیث چا رارسولی بیا خو امام بخاري ته پکې ساجت دی د پیغمبر علیه السلام حدیث اوره په خپل سند د امام بخاري پکې چا راوستی که په امام بخاري دي یقیني امام ابو حنیفه باندې یقین لري دین په نیک اعتماد او په هغه راروان دی دا پاکانو علماو مونږ ته دا دین رارسولی یو کمقل سړي تاسو ته ستاسو اوبه دا نهر د کوم ځای نه راغلی نه مونډې نه که دلته نهر راغلي تا ته وایي نهر اوبه مه څکه په مخه مونډې ته ده نهر څه کوې نو ته به ورته وایې زناوره دا مونډې دا خو دا ماغه اوبه دي چې په دې لښتي کې راغلي وی صحابو کې مذهب اوس صحابو کې ځکه نو چې هغوی د دریاب په غاړو نور ته نږدې راغلي ته تازه ما تا خو لرې مو خو نهر ته رسېدي نه شو دریاب ته نو هغه نهرونه چې مونږ ته راغلي دي په هغې چې عمل کې دا د هغې دریاب اوبه دي
یو سړی تاله د بورخه کې اوبه راوباسي او په جیب کې درته درکړي او په ګیلاس کې واچي ته اوس کې د هغه به شکر ادا کړي بل درته وایي نه د ده د لاس ګیلاس سلس کې په خپله ورکوشه کوي ته د هغې نه اوبه وڅښه نو قمقلار سړی کوي ته کوزېدی شي سر به یې لاندې خپې به پرې برې ځواب کې بوردار به ځي دې ته وایي ابو حنیفه پکې څه دی شافعي پکې هلکه دا علما چې د میاشتې لور کړو تا پیغمبر لیدلی د پیغمبر په خبره یې په خپله اورېدلي خلکو ته به یې بخاري پکې بیا څه شی دی تلویزي پکې څه شی دی نو دا دروغجن دی فتنه پیدا کوي ښه نو د څلورو واړه مذهب علما دې باندې ګوره دې وخت کې زمونږ د مذهب شکر دی 80 کروڑه 15 کروڑه بندګان دي دې به یو 15 خراب کړي دې وخت یو 15 کروڑه آبادي ده د مسلمانانو تاسو وایئ الحمدلله 15 کروڑه زمونږ د مذهب دیولو شوافی به 10 کروڑه مالکیان به 10 کروڑه 1 کروڑ حنبلیان د سعودي عرب وه دا باقي شیعګان میګان دا خوا دې خوا کې پکې شامل کې نو دومره کې جوړېږي نو الحمدلله زمونږ امام ابو حنیفه صحابه کرام لیدلي دي او حضور پاک ته د ټولو نه نږدې او دا کجابودیان مجابودیان مونږ پیژنو دا د عربو په پیسو هغوی نه په یو نوم پیسې وي چې هلته خلک خبر پرستي کوي او دلته فدا وي چې په زور امین وایي هلکه دا مسلې مونږ ته معلومې دي دې نه امت فارغ شوي دي علما پې فارغ شوي دي امت کې انتشار مه پیدا کوئ مردار تاسو د امت فرقان یې مفسدین یې نو دا یاد لرئ د څلورو واړو مذهبو نه به نوځئ کنې په کنده کې به پروځئ خدای پاک دې تاسو وساتي دا په کنده کې پرېوتلي مونږ ته معلوم دي د دې تحریکونو بنیاد په خیرخواهۍ د امت نه دی د دین په خیرخواهۍ نه دی شور شاره او ځان له پیسې پیدا کولې په دې کې دو څلور واړه خو یو درته بله خبره کوم د دې مخالف بعضې خلک ځان ته اهل سنت والجماعت وایي خو هغه د اهل سنت والجماعت په معنا نه پېژني په هغه طریقه روان دي دا هم درته ښه سنت وایي د حضور پاک ښکلې طریقو ته او جماعت وایي د صحابه و کرامو لاره ته زمونږ دا څلور واړه مذهبونه علما دا د صحابه و کرامو په لار روان چا به لاسونه اوچتول چا به نه اوچتول عبدالله بن مسعود او ځینې صحابه هم نه اوچتول او چا اوچت کړي دي زمونږ امام ابو حنیفه دا یو غوره ګڼلی دی د نورو نور ټول حق دي شکر دی تاسو دا غوره او د ناغوره خبره چا به امام پسې الحمد وي چا به نه وي د چا یو مسلک و د صحابه نو زمونږ د دې څلور واړو مذهب علما د صحابه مسلک دی صحابه کرام په بعضو مسایلو سره یو کې اختلاف و عقیده عمل هر څه یو نو بعضې خلک ځان ته اهل سنت والجماعت وایي خو هغه اهل سنت والجماعت نه دی هغه یو هغه ډله ده چې د بانګ نه وروستو یا مخکې په زوره درود شریف کوي الصلاة والسلام علیک یا رب هلکه دا ولې زموږ ښکلی پیغمبر دا ویلي دي حضرت بلال صاحب د هغه مؤذن و هغه دا ویل هغه نور مؤذنین و ابو محذوره سعد القرى هغوی دا ویلي دي عبدالله بن مکتوم که تاسو د پیغمبر علیه السلام زیات عاشقان یې د صحابه یو صحابي دا ویلي دي څلورو خلفاو کې دا چا ویلي دا ولې وایه تا خو د سنتو د مصطفی نه خلاف تا ته به ولې درود شریف ښه شی نه دی ته درود شریف نه خلک منع کوې ورور درود شریف ښه شی دی زمونږ د ایمان حصه ده الحمدلله تاسو خو د هر څیز یو طریقه هغه په خپله طریقه بانګ چې وویل شي یو ځل به درود شریف وایه ځان سره په پټه بیا به د وسیلې دعا وکړې اللهم ربه دا په زوره درود شریف چې مؤذن وي د کارخانو کې یو جومات دی د شیخانو په نوم همیشه دا صوفیان او شیخان دا په قوم کې دا خرافات خپره یو طرف ته دا مصیبت هلکه امام ابو حنیفه به دا وي تاسو د امام ابو حنیفه موږ اهل سنت والجماعت دي شنو پړکي دی وایي دا د سنتو طریقه او دا د جماعت طریقه ده دا وایي درود شریف ښه خبره تا نه تپوس کوم چې زمونږ پیغمبر د دې نه خبر و چې د بانګ نه مخکې درود شریف یا رستو دا ثواب دی او که نور خبر دی
بخبري که خبرو دا خو نشي ویلی چې هغه امت ته ویلي دي که نه دي که ویلي مونږ ته وښایه چې بسره چشم کې عمل که نه ویلي هغه د ثواب نه خبر د امت ته نه تا خو العیاذ بالله تهمت لګولي پانه د ثواب خبرې ده امت نه پټه او که نه هغه ته خبر نی خطا څه کجابودیان د ثواب نه خبر شي پیغمبر ته نه خبر ورته دا چا کړي دا څه شی دی چې تاسو کوئ دا اور شرک دی جمعی بیره روان که اور شرک کی نو دا خلق دا ځان ته به پیران وای بس ګروز په ټوپونو که سړی خدای ته رسېدی دا ټول چې د خان بس برګان که چې تک مغه ټوپ جوړ د په هواره توبې نو دا ټول ته پسان کارغان بس برګان دا ټول په هوا کښېني نه د حضور علي صاحب ناست حضرت علي نه قربان شو جماعت کې ناست یو سړی راغی د مازدیګر د مانځه نه پس 2 رکعته نفل کړ ما ورته ویل ګله دې وخت لمونځ ښه نه دی ما ورته ویل ښه ما به خدای په عبادت دوزخ ته بوځي نو علي صاحب پوه شو چې دا شیطان یې په کومه طریقه ګمراه کوي وی وروره خدای پاک په عبادت څوک دوزخ ته نه بوځي د خپل پیغمبر په مخالفت به دې بوځي پوهېږې که نه ګوره بانګ د کوم ځای نه شروع دی د الله اکبر نه که چا مخکې بسم الله په زور ووي نو غلطي وکړه کنې بسم الله څومره ویسه آخري کلمه څنګه ده لا اله الا الله که چا په زور ورسره لکه د اذان په شان محمد رسول الله ووي نو غلطي ده که نه ده که هغه درته ووي خو ما خو کلمه د ایمان وویله او پوره مې وویله ایک تا کلمه د ایمان ده پوره ده خو په بانک کې دا نه ده راغلی بانک د الله اکبر نه شروع دی په لا اله الا الله ولاړ دی کښېنه درود شریف وایه په جومات کې کښېنه چې څومره وایه خدای پاک به ثواب درکوي نو دا یان دا خرافاتیان هم ستاسو په علاقو کې دي او د اهل سنت والجماعت په غلط په نوم باندې خلک غلط کوي پوه شئ په خبرې نو دواړه فتنې دي چې څوک خلک لامذهبه کوي دا فتنه ده او چې څوک په دې طریقه خلک وایي دا مذهب دی نو دا دروغ دی دا مذهب نه خلاف خبرې د هرې مسله چې درته پېښه شي نو ودرېږه زه د پاکانو علماو نه چې د هغوی په علم او په پرهیزګارۍ خلک اعتماد کړي د هغوی نه تپوس کوم او دومره خو تاسو هم پوهېږئ په لنډو چې زمونږ ښکلي پیغمبر او صحابو کرامو دا کار کړی دی که نه دی کړی که ویلي یې کړي نو ولې راباندې کړی او که یې کړي نو ټیک ته ثبوت په راته پېښ کړې زمونږ بسر او چشم تاریخ باندې زما په خبرو پوهېږې بعضې ګورې قمقل شیخان هم دا دي دا په ستاسو علاقو کې به وي چې د بانک نه پس د سبا نه پس په پلوټ فکر چغې شروع ذکر به شروع څوک به صورت یاسین هلکه دا ولې کوه ولې نو ذکر ښه شی نه دی څه تاسو خلک د ذکر نه ذکر ښه شی دی دا خلک ولې تانګې لوټ فکر څه صادر جماعت کې کښېنه پټ ذکر کوه په پټه وایه دې کې به څوک ودي څوک په ناجوړه زنانه به د زړه بیماری دی ماشومان به ولې راپاڅې ولې خلکو ته تکلیف راسي نو دا هغه قمقله شیخان دي نو شیطان دا شیخان زیات غلطۍ ګوري زمونږ په چارچاده کې ماجوکې نو په زوره به یې ذکر شروع کړو هلته یو سړي هوښیار ما ته وایي دا خلک څه کوي ما وروره زما په لاس کې ډنډه نشته نو کې سرمن به مې پرې وخورې هغه له چا تپوس وکړي کمبختینه ولې وایي زه چرس خرڅوم نو زه نه یم نو زه چې راشم په زوره ذکر شروع کړم خلک خبر شي چې سړی راځي دا یقینا په زوره ولې ذکر کوې په لوټ ذکر کوې ولې خلک د خوب نه وغواړي ته خپل ځان هم راپاڅوه ښځه دې راپاڅوه چې په چا نوم دې هغې راپاڅوه د کلي خلقو په تا ذمهواري نشته نه په یو کتاب کې راغلی دی چې ته به چغې وې او خلک به راپاڅوې دا تا ته چا نو اهل سنت والجماعت دغه یاد لرئ ښه دغه دواړه ډلې دا دروغجن دي خدای پاک دې د تاسو وساتي زمونږ افراط تفریط نه کوو هغه صحیح لاره ده تاسو په دې د دیوبند نوم دا دیوبند د مذهب حنفي روزي ته ونه یېرېږي روانو ما زړه کې وې خدای یو غل خو په غلطه خبره دومره ټینګ دی او زه دې د خدای په دین کې څه وایي چې ورورسېد ما ورته وروره غم مه کوه
طالبان ورسره طالبانو ته دغه ځای درې سپایانو دې مخکې قاضیان ناستو بادشاه ناستو دربار لګېدل ورته ووایه احمد صاحب د قرآن شریف په باره کې د څه عقیده ده هغه قرآن شریف د خدای کلام دی او چې څوک وایي دا د خدای کلام نه دی نو هغه کافر تاسو سبحان الله قاضیانو خو نه منه او بادشاه نه منه رنګ یې تک زیات شو خولې کړه ځکه ټول په دې حکم کړه یو بل ته ګوري بادشاه ته وایي صاحب د دې سړي عقیده خرابه وه دې خدای له جسم وایي ځکه خبرې بغیر د خولې نه نه کېږي او دا ځناور دي د خدای علم منې که نه او د خدای علم بغیر سر او بغیر مزغور تاسو وی الحمدلله د خدای اورېدل منې که نه او خدای په اورېدو کې غوږونو ته حاجت نه لري د خدای لیدل منې که نه او خدای په لیدلو کې سترګو او دېګاسو ته محتاج نه دی نو په قدرت یې منې که نه او په قدرت کې هغه لاس او پښو ته محتاج نه دی نو چې څنګه قدرت څنګه علم څنګه اورېدلې بغیر د آلو نه وي نو دغه شان په خبرو کې هغه جبې او غاښونو ته محتاج نه دی تاسو وی الحمدلله دا زناورو که نو د دې زمانې د ریکارډونو ته وګوره نه پکې غاښ ته نه پکې جبه شته او خبرې کوي نو د خدای امید داسې نو چې امام صاحب ده و امام احمد بن حنبل او د دوی د ارام تجزیه شو نو بادشاه ته وایي صاحب د دې سړي عقیده خرابه ده او دله سزا ورکول پکار دی واقع جلاد یې راوست او دله یې شاته لاسونه وتړل شاګردان ولاړ دي خوارانو څه نشي کولی جلاد پې کوړه اوچته کړه چې درست شو چې وي او پخوانی کوړی نو دی وی بسم الله چې دیمه کوړی و دی وی الحمدلله چې درېمې و دی وی انا لله چې څلورمې و دی وی لا حول ولا قوة الا بالله چې پنځمې و دی وی القرآن کلام الله قرآن د خدای خبرې چې شپږمې و دی وی لن یصیبنا الا ما كتب الله خدای چې څه مقرر کړي هغه به رارسېږي د شپږمې سره یې پرتوغا خوشلی چې پرتوغا خوی که کمزورې بوجانې دا پرتوګ یې لاندې په ښکته کېدو شو شاګردانو باندې وارخطۍ راغله او د ده لاسونه تړلي پرتوګ یې نه شي ټینګولی دغه وخت یې فورا به راوکتل او سي وویل وینا خره دا پرتوګ په خپله راوچت شو او کلک ورپورې ونښته تاسو وایئ سبحان د خدای لوی ولي او کرامت د اولیاء او حق دی تاسو وایئ الحمدلله د یو کم دېرش کوړۍ پوره کړه او یو کم دېرش راپرېوته دی خپله کمیس یې د وینو پرتوګ بادشاه وی بس نور یې نه شاګردانو ته ویوړی لاسونه یې ولاسپړدل او کور ته یې بې خوده چې په خود شو په سا صورت شو یو شاګرد ورته وي قربان چې ستا پرتوګا خپه وشلېد او پرتوګ دې ښکته روان شو نو موږ سره خو ډېره سودا شو موږ ویل خدایه دا اول خو هم بې عزتي ده خو په دې لوی مجلس کې چې پرتوګ وځي دا خو لوی شرم خو تا بر وکتل او څه دې وویل پرتوګ په خپله اوچت شو تا پورې کلک نښه دا تا څه وویل ما دغه وخت کې خدای ته یو سوال ما وی يا رحيم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد أسألك بعزتك التي لا ترام وبملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملأت به أركان عرشك إن كنت على الصواب فلا تحكك لي صفات يا ذاتك يا مهربان مالك يا ذا اسمانون زمك خاون تا بحكل مخفى تجلو تا نسوال کو که زه په دې مسله کې په حق یم نو چې خدای زما پرده لاړلی شي ما ده وویل نو خدای پرتوګ د درې ځله دا هم د قرآن شریف د برکته ورسره ده د درې ځله پرې د امتحان راغی نو مولا علي قاري صاحب وایي د مشکات شرحه کې د هغه په مناقبو کې چې وفات شو نو دومره دنیا جنازې له راغلی چې د بغداد هندوان سیکان عیسایان موتي لږ زره کافران داغه د جنازې په لیدو مسلمانان شوي چې خښ
راک شو یو شاگرد خوب کې ولید وی صاحب ته خو وفات شوی دی او تا سره خدای څه معامله وکړه وی زه چې د خدای دربار ته پېښ شم خدای پاک راته وایي ای احمده تا ته زما په کتاب تکلیف در رسولی شوی دی زما په قرآن ما وی خدای تا ته هر څه معلوم دی وی خدای پاک راته وایي چې زه د خپل مخ نه پردې لرزوم او زما د مخ دیدار وکړه بغیر پردو وی ما ته خدای پاک د خپل مخ دیدار بغیر پردو نصیب کړی دی د خپل کتاب د برکت تاسو الحمدلله خدای پاک ستاسو او زموږ هم نصیب ملا علي قاري صاحب وایي 236 کاله پس د هغه د قبر خواته یو بل عالم ښخېده په قاریو کې خو مقبرې تنګ او د پاکانو خلکو خواته ښخېدل ښه خبره نو د ده خواته بل عالم ښخېده چې هغه له قبر کنایسته نو د ده له حد څرګند شو امام احمد صاحب پکې ټولو خلکو ولید جب جوړ محفوظ صحیح سالم کفن تازه ګیرې تازه شکل تازه لکه سړی چې پښو ګودي 236 کاله کې د هغه په بدن کې فاطمه راغله نو قرآن شریف څه شی دا د خدای کلام تاسو الحمدلله او دا به عقیده لرئ ها دا صفت د کتاب دویم دا ده چې محفوظ دی محفوظ کې څوک مخالفان دي دا شیعهګان دي خدای پاک ته تباه کړي شیعهګان ظالمان اکثر څه پکې مني خو اکثر دا وایي چې قرآن شریف دا چې دی دا اصلي کتاب نه دا رد بدل هلکه هغه اصلي کتاب څه شو وی هغه علي صاحب سره په پټه نو علي صاحب خو 15 کاله بادشاهي وکړه قوم ته یې نه ښه دی خو وکړه که بد علي صاحب چې وفات شو چېرته لاړ یا هغه خپل مشر زوی حضرت حسن لاړ هغه خو 6 میاشتې بادشاه نو چاته یې نه ښه حضرت حسن نه دی څه شو هغه حضرت حسین لاړ حضرت حسین نه څه شو هغه خپل زوی علي زین العابدین لاړ هغه خپل زوی محمد باقر لاړ هغه خپل جعفر صادق لاړ هغه خپل زوی موسی کاظم لاړ داسې راځي 12 نصیب وی 12 امام سره هغه قرآن شریف پروت دی هلکه 12 امام چېرته دی چې ورپسې لاړ شي منت ورته وکړو چې قرآن شریف پرې راوړو یا جمدې دی خو د نظر نه غایب دی کوم ځای اوسېږي هغه په هویت کې اوسېږي که په ځمکه خو ورپسې به لاړ شي هویت ته به څوک خېږي خو جزونه د هویت نه هم برخېږي إذا قال بابا ناره الرعد صوته والبرق صوته دا قال بابا دا آواز دی او دا برېښنا چې ښکاره شي دی کارولاو هلکه چې وریځ نشین اسمان یې نو چېرته نو هغه عراق کې یو کلی دی سامرا هغې ته هغې کې یو غر دی غر کې غار دی وی دی کې پټ ناست دی هغه هلکه ښکاري مخامخه وی تاسو یې نه وینئ نو د عاشورې په ورځ دا مرده افضل هغې ته ولاړه ورته ویل اخرج یا مولانا فقد حان وقت اسره شیعهګان چې د جمعې خطبه وایي نو د 12 امامانو نوم وایي نو آخر کې چې امام غایب وایي وی عجل الله فرجه خدای زر یې راخله کوم ځای یې راخله دا فرج کله به دا قرآن شریف راځي هغه چې راشي کله به راځي قیامت نږدې نو چې قیامت راشي مونږ ته د قرآن شریف څه فایده شو ورو دا خو لکه یو څه هلکه دا شی دی لا لا ها او چې موږ ته به د قرآن شریف څه فایده دا خو لکه سړی چې د لوږې تندې نه مړ شي او ته ورته ښکارې ډک د پراټې او د سپینې حلوا او د وریجو کېدې هغه به په هغې څه کوي چې قیامت راشي موږ ته بیا د قرآن شریف څه فایده ده بیا خواخوا بله فیصله کېږي یا جنت کې یا دوزخ ښه نو دا عقیده به لرې چې قرآن شریف د خدای کلام دی تاسو یې الحمدلله قرآن شریف د هر قسمه تغییر و تبدیل نه پاک دی تاسو یې الحمدلله دا مګه قرآن شریف دی چې زمونږ په ښکلي پیغمبر نازل دی نه پکې څوک رد و بدل راوستی شي نه پکې راځي او تر قیامته پورې دی خدای د دې د حفاظت وعده کړې ده
انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. الکه دا واره دی قرآن شریف د خدای کتاب دی، خدای وایي دا ما نازل کړی دی او موږ به د دې حفاظت کوو. نو چې بادشاه د اسمانونو او ځمکو د دې د حفاظت وعده کړې ده نو څوک پکې فرق نشي راوستی. نو د لمر کې څوک فرق راوستی شي؟ ستاسو دا لیډران او لیډرانې ښځې دا چې د چا زنده‌باد چغې وهي که دا ټول لا جمع شي لمر کې فرق راوستی شي؟ ستوري کې راوستی شي؟ اسمان کې راوستی شي؟ دا ولې وروڼو خدای د قرآن شریف حفاظت د لمر حفاظت پخپله کړی دی، د سپوږمۍ پخپله کړی دی. دا ستوري چا پیدا کړي دي؟ ما ته ووایه که شک هم دی پکې. لمر چا پیدا کړي؟ دا سپوږمۍ چا پیدا کړي؟ دا باران څوک وایي؟ موږ چا پیدا کړي؟ روزي څوک راکړي؟ زمونږ د هر څه نه څوک خبر دی؟ موږ سره په هر وخت کې مونږ چې یو مونږ سره موجود دی هغه څوک دی؟ بغیر د خدای نه به دا صفت د بل چا نه وایه. دا د خدای صفتونه دي. تاسو وایئ الحمدلله. نو په لمر کې څوک فرق نشي راوستی چې د جهان بادشاهان ګیدړان لیډران نشي لمر کې فرق. دا قرآن شریف هغه نور دی د هدایت. تاسو وایئ الحمدلله. دې کې څوک فرق نشي راوستی. دا به عقیده لرئ. دا لومبۍ خبره ده. نو قرآن شریف له خدای دا عزت ورکړی دی چې دې په نوم د دې په خاطر چا قرباني کړې ده خدای دومره عزت. ښه دویم وروڼو دا چې څوک یاد کړي د چا په سینو کې چې د خدای کلام راشي د هغې هم دومره صفتونه دي دومره عزتونه دي چې هغه زه نشم بیانولی. ما ورته یو دوه آیاته درې ووایي په سر کې دې کې د قرآن شریف فعل او د عزت ذکر حدیث مبارکو کې دی. دا تبلیغ والا بزرگان خو ښه خلک دي. دوی حافظ د 10 کسان بوزي جنت ته. دا ټیک ده خو عالم به څومره بوزي؟ عالم پته ورته نه عالم ته پابندي نشته. تاسو الحمدلله. ځکه عالم د پیغمبر وارث، حافظان وارثان نه دي او پیغمبر ته څه پابندي نشته. نو دوی د حفظ مناقب یادوي واړه حفظ ته علم طرف ته توجه ډېره نه کوي. الکه علم بنیاد دی، حفظ مبارک دی، خو د ثواب شی دی او علم ته ټول امت محتاج دی. عقیده عمل اخلاق احکام به درته څوک بیانوي. که حفظ وکړو خو نور علی نور دی، که دې کړي نو علم هم جواز لوی شی دی. تاسو الحمدلله. خو که چا حفظ هم وکړ نو حافظانو یا د قرآن شریف عالمي یا د قرآن شریف ماهر د هغوی عزت څومره دی. نو دا قرآن شریف کې آیات دی سورة فاطر کې 22 پاره کې د سورة یاسین نه مخکې خدای وایي ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ما دا خپل کتاب هغه بندګانو ته ورکړی دی چې ما ته ډېر نازولي دي، دا مې خوښ کړي. خدای د قرآن شریف فعلو ته خپل خوښ کړي وي. دا چې تاسو چاته باجوړ مولا او دیر مولا او شنغر مولا کابل مولا او د چا سترګه هم لري د چا پښه ګوړی د چا پکې وي د چا پیدار وي. دا د خدای نازولي. خدای وزیرانو ته خپل نازولي نه وي، بادشاهانو ته نه وي، ستاسو لیډرانو ته نه وي. دا د جهان دروغجن ما اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. ما دا خپل کتاب هغې بندګانو ته ورکړی دی چې دا ما خوښ کړي دي. یہ میرے لاڈلے ہیں، یہ میرے پیارے ہیں، ان کو میں نے چنا ہوا. دا ما خوښ کړي. اوس که تاسو وایئ چې زمونږ د کلي هلکانو کې خو بچه انګرېزي سري ما په کې لیدل دوه درې دې کابلیانو کې نسواریان دي، څو کرکټیان دي زمونږ د چا په دې وایه. نو کرکټ خو د جهان د ارامیانو لوبه د شیطانان او نسوار ګنده شي 30 مرضونه پیدا کړي او انګرېزي سر چې پرېږدي خو د قیامت پر ورځ د انګرېزانو سره ولاړ. نو دا د خدای نازولي دي. دا نسواریان چې دي پکې کابلیان نسوار. نو خدای پاک ته خو د هر څه علم دی. نو خدای مخکې نه جواب کوي فمنهم ظالم لنفسه سابق بالخيرات. دغه ځای کې مشر سړی کښېني. خدای وایي د کتاب والو کې به ګناهګار هم وي، اخر بندګان دي، انسانان دي، ملایکې خو نه دي. د چا به نسوار خوښ وي، د چا به کرکټ خوښ.
چا به انګریزي سر خوښ دې کې به وي ګناهګار وي خدای وي دې کې به درمیانه وي دې کې به ډېر نیکان وي خو د دې ټولو سره مې وعده ده د جنت جنات عدن يدخلونها دا به ټول جنتونو ته ځي تاسو الحمدلله او عالمان په دې پیږي د يدخلون ضمیر ټولو ته راځي دی ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله دا یو جنات عدن يدخلونها دا ټول د جنت ته ځي تاسو الحمدلله ما د خپل استاد سره نو اورېدلي چې ګناهګار خدای مخکې ذکر کوي نیکوکار رستو ذکر کوي او ټولو سره وعده د جنت کوي دا راز پکې خدای پاک ښه پېژي وایي شاید چې دا راز پکې چې دا ګناهګار چې دی د خدای د فضل نه ناامیده نه شي چې ستا په سینه کې خدای قرآن شریف کېښود ته به انشاءالله دا نسوار پرېږدي خدای پاک دې ته پاتې او ته به د انګریزي سر ختمه انشاءالله او ته به دا کرکټ مرکټ پرېږدي دا دومره لوی دولت خدای درکړي دا په څه غم اخلي نو خدای ګناهګار مخکې ذکر کوي چې د ما د فضل نه ناامیده نه شي او نیکوکار یې رسته ذکر کړی دی چې دی په دې خپل عمل غاویره نه شي نو ګناهګار درمیانه نیکوکار دریواړو قسمه حافظانو سره وعده ده د جنت جنات عدن يدخلونها دی به جنت ته ځي جنت کې به بیسي ولې دا که د انسان خبره وي نو مونږ به وي کیدای شي چې مبالغې کیدای شي چې دروغ وي دا د هغه لوی خدای خبرې دي چې د هغه اسمانونو او ځمکو او ستورو او سپوږمۍ تاسو وینئ هغه ته څه ګران دي جنات عدن يدخلونها دی به جنتونو ته ځي يحلون فيها من أساور من ذهب لاس کې به بنګړي د سرو زرو ولؤلؤا هغې کې به مرغلرې چړوي بنګړي به د سرو اچوي یا مرغلرې به ما به پخوا وي یا هلک جینۍ که حافظ یو بنګړي واچي خو مناسب ده هلک خو بنګړي د سرو نه اچوي نو خدای پاک ولې ذکر کړی خو چې دا ګړی نیولې دي ګړی ډېرې شي اوس خلک زیارې زیارې ګړی درانو وغیره داسې یو فخر پې کوي نو ذهن نه مې هغه اشکال وه خو پخوانو بادشاهانو به بنګړي اچو فرعون به بنګړي اچو نو فرعون په خپل دغه کې وي د موسی علیه السلام په مقابله کې خدای پاک پنځویشتمه پاره کې ذکر کړی خدای وایي وقال فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقتربين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فرعون بوي ذكر كده ملاقات قد موسى عليه السلام پیغمبران ټول عالمان تاسو الحمدلله ذكر كده ملاقات دا د مصر حکومت ته چا ده دا نهرونه د چا په ملک روان او دا بنګړي د چا په لاس کې دي دې ښار ملا سره خو بنګړي نشته د سرو نو خدای وایي زه به حافظانو د سرو بنګړي ورکړم د دنیا هغه بادشاهانو چې درته فخر کوه او به زه دې باجوړ ملا کابل ملا ورکړم تاسو الحمدلله او بنګړو کې به مرغلري ولباسهم فيها حرير جامې به د ریحم اغوستي وقال الحمد لله الذي أسحب عنا الحزن بيبوي خدای شکر دې د دنیا د غمونو د اخلاص کړو واحلنا دار المقامة من فضله دا عزت دې ته په خپل فضل لا واستو لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب د دنیا واستر استمان او دردونه غټول خطا هغه جماعتونو کې به چې ډیرو وظیفې به مغوستې ساګه ولاون مو پړ دا غټولو نو خدای دا تکلیفونه خلاص تاسو الحمدلله نو چې خدای حافظانو په خپل نازولي بندګان وي او خدای ورته چې چا قرآن شریف یاد کړه د جنت په لیست کې نوم ولیکلی شي تاسو الحمدلله چې یو سړی د خاندان لس کسان ځان سره جنت ته بوځي نو دوی به په خپله جنتي کې به وي نو چې حافظ شو د جنت په لیست کې نوم ولیکلی شي د انګریزي سره به پوهېږي انشاءالله کرکټ ورکټ به پرېږدي نه سوال نه به طلاق ورکړي څلورو درېیمه خبره د خدای د نازولو چې څوک خدمت کوي او د قرآن شریف د تعلیم ولا انتظام کوي تاسو څومره عزت تاسو خو ټول د قرآن شریف په عزت کې راځئ دې باندې خو تاسو هم کېږي د زمیندار خلقو غوا ساتي میښې ساتي
قسم دې د میخې کږي ته چې سړی ګیا واچوي نو میخه کې خوشحالي وي که نه خوشحالي د غوا خاصي ته هم که ګیا واچوله د چرګې بچو ته هم که دانې واچوله چرګه به خوشحاله شي د سپی کوترو ته هم که غوښه واچوله نو سپی به هم لکۍ او سنډي ومینې ځناور په خپلو نازونو خوشحالېږي انسان خوشحالېږي یو سړی او اتو لوریانو پس خدای ګلالې زوی ورکړي کله یې په اوږو سوری کله یې په سر سوری کله یې ښکلی ته ورشې د ماشوم زوی له یو چاکلیټ د ترو ګولۍ یا یو روپۍ ورکړي دا پلار به یې څومره خوشحاله قسم دی که سل ځله مې ورسره بوځي او ته ورغلې د هغه ماشوم په سر دې د مینې لاس راښ کړ او یو چاکلیټ ګولۍ دې ورکړه د پلار د زړه نه به هغه ټول نفرتونه او بغضونه ختم شي داسې ډول که نه خدای پاک د انسان نه زیات مهربانه دی په خپل مخلوق قسم دی د مور پلار خبره چې څوک ونه مني د درې ځله لرګي به ورپسې راولې د کور نه زور شوي او موږ سبا بېګا ګناهونه کوو دغه لوی خدای نافرمانۍ کوو خدای را باندې روزي نه بند دی خدای را باندې رڼا نه بند دی د خدای رحم د خدای مینه د خدای شفقت او محبت هغه په انسان د مور پلار نه زیات نو د خدای د نازولو چې څوک پې خدمت وکړي په سر والا لاس راکوي وظیفه دې ورکړه خدای به خوشحالي دې پورې درته د یو عالم بیان کوم چې په خپله لیکي هغه علامه ابن جریر طبري یو لوی عالم دی پنځمه صدۍ کې تېر شوی مورخ دی محدث دی محقق دی فقیه او یو زه جومات کې ډېرم قرآن شریف مې یاده نو نور ملګري م راسره نو یې مونږ به خپله خرچه کړوله زمونږ وطن کې په اکثر خلک وظیفې غواړي خو په بعضو علاقو کې دا رواج نشته دلته هم ختمېږي نو خپله خرچه به م ټوله خرچه را سره خلاصه شي نو یې مونږ بسترې وتړلې چې زه وطن ته چې د کور نه پیسې راوړو بیا به سبق وایو وی بسترې مو تړلې داسې په کلي کې روان نو یو دوکاندار او مونږ به د هغه نه سودا راوړه یهودي و هغه اتفاقا مخې له راغی راته وایي ملایانو چېرته ځې نو طالبان خو دروغ نه پیزو کاکاجي خپل وطن ته وایي ولې مونږ سره خرچه ختم شوې ده چې خرچه راوړو نو بیا به سبق وایو او وایي که د خرچې د وجې نه ځای نه نه بس ستاسو ټوله خرچه په ما چې څه ضرورت نه زما د دوکان نه راوړ مونږ ورته وایي کاکاجي ته د بل مدین والی یهودي مونږ مسلمانان تا نه څنګه راوړو وایي تاسو زما دین څه کوئ ځکه یهودین خو اهل کتاب یم که نه خدای منم پیغمبران منم رسولان منم قیامت منم ستاسو خپلې ډوډۍ سره کار دی که زما د مذهب سره هم کار دی بیا هم یو بل ته وکتل شعر دا خو غیرت نه دی هغه را باندې پېښ راته وایي ستاسو دی په دغه کتاب قسم یې دا چې کوم یادوئ چې واپس او په زور ونیولو لکه تبلیغ بزرګان د سړي جومات ته په زور راوړو تبلیغ والا مبارک خلک تاسو وی الحمدلله او وځئ په تبلیغ نو راوستو په زور جومات ته راپرواغ چې جومات ته یې دننه کړو رانه کېناستو کډنګ کېښودو مخبره مو کړه دا مو وایي چې دا سړي خو قسم هم راکړه زره وبتې خو د قرض په شکل چې بیا څومره پیسې جمع شي ورکړو خو دا ما ځکه ونه ویل هغه وخت نو دوی وایي یو 3 میاشتې مونږ هغه جومات کې دی چې سبق نه فارغ بیا هم کډې وتړلې وې زه او زما ملګري مونږ ورغلو یهودي ته مې ویل کاکاجي ستاسو پیسې جمع شوي دي چې درله راوړې راته وایي بچو ما خو په قرض نه یې درکړې ما خو د خدای په نوم درکړې وې بېغم اوسېږه ځې زه خو تاسو نه نه لا دا عالم به یو 12 کاله پس د حج د تلو طواف کوم ما سره د سفر یو بل ملګری چې ګورو هغه یهودي په حرم شریف کې ناست بیت الله او وظیفه کوي نو د بشر سړي شکل کې خو ډېر فرق نه راځي ما دې ملګري ته ویل هلکه وګوره دا هغه فلانکي کلي هغه دوکاندار یهودي نو چې هغه وکتل وی هلکه دا خو هغه معلوم وي دا خو جوړې مسلمان شوی دی ځکه دلته خو نه کافر راځي او نه یې څوک پرېږدي زه چې طواف وکړو نو بیا به ورشو تپوس به کوي طواف هم وکړو ورلو ستړي مو چې موکړو ما ورته ویل کاکاجي تا هغه فلانکي کلي هغه دوکاندار نه یې ولې زه هغه
ته مسلمان شوې څه راغلی دی شکر دې ځکه خو راغلی څنګه مسلمان شي ته خو ډېر سخت یهودیان ډېر سخت وی زه خو خدای پاک ستاسو د برکته مسلمان تاسو الحمدلله ما وی زمونږ د برکته څنګه وی تاسو چې زمونږ جومات کې دایره وی درته یاد دي که نه او یو ځل دی او ما واپس کړه د خپل دکان نه مې خرڅه در کوله نو ما په یو عقیده در کوله وی زمونږ د یهودي مذهب دا مسله ده چې بهترینه صدقه هغه ده چې د خدای په دین باندې خرڅ یو عالم پې جوړ شي حافظ د قرآن پې جوړ شي جهاد والا پې جهاد وشي ځکه د ده فایده ټول امت ته رسي دا ګورې زمونږ د دین مثلا ده که عام سړي له سړی څه ورکړي خو ټیک ته هم ثواب د غاړه خلاصه شو زکات پې ورکړه خیرات پې ورکړه خو ډوډۍ به پې خوري ګنو کې به څلېرویشت ګنټې پس کي په خبره خلاص او چې ستا په پیسو قرآن شریف یاد کړي هغه قرآن شریف وایي هغه نورو ته ښایي چې کومې پورې جمدي د هغه په نیکو عملونو کې د قرآن شریف په دې خدمت کې او په علم کې ستا برخه نو وایي په دې کلي کې زمونږ د کتاب والا څوک نوم او تاسو وی ما زړه کې وي چې دا قرآن شریف هم آسماني کتاب دی او دا بچي د دې ویونکي دي راشه زه به د خدای په نوم چې څه ورکوم هغه به زه دوی له ورکوم نو ما په دې عقیده در کوم وایي چې تاسو لاړئ نو خوب مې ولید خوب وینه زمونږ ښکلی پیغمبر علیه السلام زمونږ پیغمبر یادوي د دواړو جهانو سردار وی وینم چې هغه منکر راغلی او دا نوراني چهره او د هغه په راتلو دا ټول کور روښانه ما ته یې زما نوم وایي په اسلام کې مبارک شه ستا د ایمان فیصله شوې خوب کې راته وی دې خوب کې یو حال مې بدل او زر کې مې یو خاصه خوشحالي راغله د مسلمانانو پیغمبر ما ته دا بیا چې راویښ شم سهار ښځې ته وایم یا بادامګل مو ما خو بېګان اشنا خوب لیدلی ما خو اشنا خوب لیدلی چې دا خوب مې ورته ووایي ښځه مې په جوان او ما ته وایي قسم دې د قشان خوب ما هم لیدلی دی ما وی راځئ چې زه جومات ته چې ایمان نه وړو وی بچي مې وو لوریانې مې وې انجیندې مې وې زامن مې وو 11 کسانو او ټول جومات ته لاړو ځکه پیغمبر خوب کې لیدل رښتیا خوب دي او د سړي زړه ته یې اطمینان نه او چې بیا ډېر کسان یې وی ایمان هم راوړو مسلمانان شو وی سح کال مې ټول بال بچ 11 نفره مونږ سح کال حج له راغلي نو قسم دی چې یو کافر د قرآن شریف خدمت وکړي نو هغه له خدای هغه آخرت کې هم ګوره دا یاد لرئ عذاب پې کمیږي او د دنیا کې ورته د رزق دروازې کولاوي قرآن شریف دا صفت دی دا جالب رزق دی رزق په دې زیاتېږي نو د مسلمان خو په ایمان دی الحمدلله عقیده دی چې د قرآن شریف خدمت وکړي د مدرس ته طالب د مدرسې نو آخرت هم ښه شته دی دنیا کې به هم رزق تاسو تجربه وکړئ چې قرآن شریف په خدمت کې څومره پیسې لګوئ پیسې به هم زیاتېږي او آخرت خو خود دی نو چې کافر سره خدای د احسان کوي نو مسلمان سره به خود کوي خدای دا بچي بختور کړي او دا تاسو را درسګاهونه د خدای قایم و دایم لري دا بچي د خدای نیکان سره یو مشر راته وایي زه بیمار یم ما ته دعا وکړئ چې خدای پاک مې روغ کړي خدای دې د دې علاقې کې څومره مشران وفات شوي دي خدای دې هغه ټول وبخښي ستاسو د مشرانو له د خدای د حیا او د عزت جنت او دا زلمي هلکان او دا بچي دا خدای ټول نیکان کړي خدای د قرآن شریف حافظان کړي عالمان او د امت د خیر او د هدایت ذریعه دې وګرځوي درود شریف ووایه السلام علیکم الحمد لله